نو ګرانو کتونکو وای خوشدل شاه د نوین الحق سافټویر اپډیټ کړه دا څه کیسه ده په دغه به زه تاسو پوکم او بل به زه تاسو ته دوبۍ اصلي لوبډله د افغانستان لپاره اعلان کړې ده. څو ورځې مخکې فیسبوک کې به تاسو یوه لوبډله کتلي، هغه فیک لوبډله وله، اصلي لوبډله یې پرون شپه اعلان کړې ده چې په نن ویډیو کې به زه تاسو سره شریک کړم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ او دغه ویډیو در سره شریکه کولی یم چې نور ملګري مو نه خبر سي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو پرون په بنګلادیش پریمیر لیګ کې یوه لوبه ترسره سوله. موږ او تاسو ما خو خیر هغه لوبه وکتله، تاسو به کتلې یا به هم نه یې کتلې. په هغه لوبه کې خوشدل شاه چې کوم د نوین الحق نه په یو اور کې 14 رنزونه یې واخیستل او نوین الحق په 4 اوړو کې 49 رنزه ورکړي ول. بیا زیاتره د پاکستان په رسنیو کې دغسې خبر خپور شوی ده چې خوشدل شاه چې کوم ده د نوین الحق سافټویر یې اپډیټ کړی ده. اصل کې دا نوین الحق چې کوم ده د پاکستان کرکټ مینوال چې کوم دي دومره زیات یې نه خوښوي، ځکه بنګلادیش کې یو وخت کې یو پیښه رامنځته شوې وه، سریلانکا لیګ کې لکه چې یو پیښه رامنځته شوې وه، محمد امیر او شاهد خان افریدي سره نوین الحق څه خوله هسې جنګ منګ یې کړی و، هغه زړه خبره ده. نو هغه نه وروسته چې کله هم نوین الحق د پاکستان کوم لوبغاړي له طرف نه ټکول کیږي نو بیا دوی ورته لیکي یعنی د نوین الحق سافټویر یې اپډیټ کړه. همدغسې تېره ورځ هم چې کومه لوبه ترسره سوله په هغه کې نوین الحق چې کوم ده مطلب زیات رنزونه یې ورکړه، خوشدل شاه ورباندې 2 شپږیزې 1 څلوریزې یې موهلې وله. نو هغې نه وروسته بیا زیاتره د پاکستان رسنیو کې داسې خبر خپور شوی ده چې نوین الحق چې کوم ده د هغه سافټویر خوشدل شاه اپډیټ کړه. نو تاسو ته که یاست هغه څو ورځې مخکې عثمان غنم د حارث رؤف سافټویر اپډیټ کړی و. نو دا خو کرکټ د یو وخت یو واره به یو لوبغاړی د بل لوبغاړی سافټویر اپډیټ کوي او بل واره به د بل لوبغاړی سافټویر اپډیټ کوي. نو دا کیسې خو به روانې او اوس که خیر پاکستان سوپر لیګ هم شروع کېدونکی ده، دلته هم که خیر افغان لوبغاړي او پاکستاني لوبغاړي دي، دلته به هم ډېرو زیاتو لوبغاړو سافټویر اپډیټ کړي، هغه به که خیر موږ او تاسو ته وخت سره معلومات وسي. بل راځمه دغه دوبۍ چې کوم د اصلي لوبډله افغانستان ته اعلانه کړې، 14 لوبغاړي اعلان کړي دي. څو ورځې مخکې یوه لوبډله تاسو ته به که کتلې م یا به هم نه یې کتلې، فیسبوک کې اعلان شوي، هغه فیک ول، هغه هسې پخواني لوبغاړي دوی اعلان کړي ول. پرون شپه اصلي لوبډله دوبۍ اعلان کړی دی چې په دغه کې به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې بعضې ډېر ښه لوبغاړي هم دوبۍ سره دي. دغه دوبۍ لیګ چې کوم ترسره سه دلته یې دغه ځوانانو ته هم چانس ورکړی دی. دوبۍ د ټیم لوبغاړي هم تقریبا هر یو ټیم کې اخیستل سوي ول، خو بعضې ښه لوبغاړي زه تاسو ته په نن ویډیو کې ښیم. دا سایډ کې به تاسو ته لوبغاړي هم ښکاري چې په دغه کې تاسو وګورئ، سی پی رضوان ده، محمد وسیم ښه لوبغاړی ده، دا اوپنر بیټسمین ده، تاسو به کتلی فضل حق فاروقي، نجیب زدران، رشید خان ټیم چې کومه دغه کې به د اوپننګ هم کوه او ډېر ښه رنزونه یې کړي. څو میچو کې یو میچ کې لکه چې 3 اتیا وکړل، زیاتره میچو کې یعنې ډېر ورته رنزونه کړي دي. دې نه علاوه ایروین ده، علي شرف ده، روحان مصطفی هم ښه لوبغاړی ده، دا اراونډر ده، اف سپین هم کوي او بیټنګ هم کوي، دا هم اوپننګ ته هم راوځي، ون ډاون کې هم بیټنګ کولی شي، دا هم ښه لوبغاړی ده. بصیر حمید ده، زاور فرید ده، ایان خان ده، کارتک ده، جنید صدیقي ده، دا جنید صدیقي هم ښه لوبغاړی ده. ظهور خان د دوی فاست بالر ده، دا هم ښه لوبغاړی ده. فهد نواز ده، کیف راجا ده، محمد جوال الدین ده، سچت شرما ده، انش تاندون ده. نو دا 14 لوبغاړي د کوم بس افغانستان سره لوبه ترسره کوي. زیاتره ورکې تاسو که وګورئ دوبۍ ټیم یعنې ملاوټي ټیم د نیم پکې پاکستاني دی او نیم پکې د هندوستان لوبغاړي دي، زیاتره ورکې پاکستاني لوبه ترسره کوي. نو دغه بعضې محمد وسیم ښه لوبغاړی ده، څنګه چې ما تاسو ته ویلې، روحان مصطفی ښه لوبغاړی ده او دې نه علاوه ظهور خان او جنید صدیقي، دغه یو څو لوبغاړي دي خطرناکه دي، مطلب ښه لوبغاړي دي. افغانستان باید دوبۍ سره لوبې چې کومې دي دومره اسانه یې وانه خلي. دوبۍ ټیم هم ګوره لیګونو کې دا دوبۍ لیګ کې هر یو ټیم کې د دوبۍ لوبغاړي هم لوبه ترسره کوله. نو تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ. که ویډیو هم خوښه سوي در سره لایک کولی سئ، نور ملګرو سره هم شریکولی سئ، فیسبوک پیج هم در سره فالو کولی سئ، یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ. نور ښه وخت ولرئ، الله پامان.